دین اسلام په ټول ادیانو کې بهتر دین دی او بیا په دغه دین اسلام کې ډیر زیات احکامات دي لیکن د دین اسلام یو مختصر تعریف دا چې د رب العالمین حکم تابعداري وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل وکړي شي او د صحابه کرامو د عمل پشان دي عمل وکړي شي دا د دین مقصد او خلاصه وي کله چې هم یو انسان د رب العالمین حکم مني د رب العالمین تابعداري کوي د رب العالمین د حکم تسلیموي او د شرک نه ځان ساتي دغه انسان په دغه دنیا کې یو موحد جوړ شي همدارنګه محترمو چې یو انسان د رب العالمین د حکم پاسداري کوي یو انسان د قرآن په احکاماتو باندې عمل کوي یو انسان د رب العالمین د بیان شوی احکاماتو نه انکار نه کوي دغه انسان مسلمان جوړیږي که یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کوي دغه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه علاوه هټ کر عمل نه کوي دغه انسان دې سره سره د صحابه کرامو په تابعداري او هغې په نقش قدم باندې روان وي دغه انسان په دنیا او آخرت کې کامیاب وي محترمو دغه طالبان دغه مدرسه کې هم د رب العالمین د حکم منلو دغه درس زده کوي د رسول الله په سنت باندې عمل کولو درس زده کوي د صحابه کرامو هغه عمل هغه خپلولو درس زده کوي محترمو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سنت باندې عمل کول دا په دغه مدرسه کې ښودلی کیږي لیکن په دغه دنیا کې ډیر زیات درسګاوي د رسول الله دغه قول نقل کوونکي خلک په دغه دنیا کې بېشمار وي هر مکاتب فکر والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم هغه په خوله باندې اخلي لیکن د صحابه کرامو هغه تاریخ او هغې عمل صحیح معنی کې دغه امت ته پیش کوونکي خلک هغه صرف اور صرف علماء دیوبند محترمو هغه علماء دیوبند چې د رسول الله په نقش قدم باندې روانو مای محترمو لږ تاریخ وګورئ چې د مکه مکرمه په دغه ځمکه باندې یو طرف ته ظلم او جبر نظام قایمو یو طرف ته د جهالت تکې تورې تیارې وي بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام جنډه بلنده کړله د توحید ناره ولګوله رسول الله دغه خلکو ته دا پیغام ورکړله ای خلکو دغه بتانو عبادت پرېږدئ ای خلکو د خپل دغه مشرانو شخص پرستي پرېږدئ ای خلکو د انسانانو او د بتانو غلامي مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کفار د مشرکینو ته یو پیغام ورکړله ای انسانانو راوځئ ذهني غلامي نه خپل دغه سوچ آزاد کئ خپل ځان د انسانانو د غلامي نه آزاد کئ خپل ځان د رب العالمین په دغه توحید باندې قایم وساتئ د بتانو دغه عبادت پرېږدئ محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت شروع کړله صحابه کرامو اسلام ایمان راوړو او په دغه دنیا کې د اسلام جنډه بلنده کړله محترمو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید پرچم بلند کړله څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام جنډه بلند کړله د رسول الله د زمانې نه پس پاک و هند کې انګریز سامراج دغه کفارو د اسلام دغه نوم میټاولو دپاره ډېر زیات کوششونه وکړله د هندوستان په سرزمین باندې د مسلمانانو وینې تویېدل علماء کرام قتلېدل لیکن محترمو یاد ولرئ قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات حضرت علامہ شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودله او د هغه دارالعلوم دیوبند نه یو تحریک راوچت شوله چې انگریز سامراج کے اد بادشاہی کا وہ تخت الٹ دیا وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کر دیا کفار کے جتنے چال تھے وہ سب ختم کر کے رب العالمین
आलमीन की तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। और उस दारुल उलूम देवबंद में एक शागिर्द महमूदुल हसन, एक उस्ताद महमूदुल हसन ने वहां से दर्स का सिलसिला शुरू कर दिया। उस मदरसा में ऐसे उलमाए किराम पैदा हो गए जिन्होंने इस दुनिया में तौहीद का परचम बुलंद किया, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आम कर दिया, लोगों को ज़हनी गुलामी से आजाद कर दिया। उस दारुल उलूम देवबंद की बरकत से आज चारसद्दा तंगी की इस सरजमीन पर मुफ्ती गौहर अली शाह साहब के मदरसे में बेशुमार उलमाए किराम पैदा हो गए जो इंशाअल्लाह इस दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जिस देवबंदियत को अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने हम तक पहुँचाए है उस देवबंदियत पर अमल करे। कम देवबंदियत ची मुफ्ती फरीद से मुंगत खोदलेदा, कम देवबंदियत ची डागे बाबा जी से मुंगत खोदलेदा, कम देवबंदियत ची हक्कानी मुंगत खोदलेदा, कम देवबंदियत ची मुफ्ती गौहर अली शाह से मुंगत खोदलेदा। पदी बांदी अमल को इंशाअल्लाह और दुनिया तब तौहीद परचम बुलंद हो और टोल दुनिया की बदे इस्लाम दा नारा बुलंद हो इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन पर दीन बांदी अमल कवल आगे मतलब दावी च रब्बुल आलमीन हुक्म व मनलेशी द रसूलुल्लाह पर तरीका बांदी अमल वकड़ेशी द सहाबाई किराम पर नक्श कदम बांदी रवान शी दगा इंसान हाल द सहाबाई किराम पर अमल बांदी अमल कवलेशी पर तौहीद बांदी हाल अमल कवलेशी चिकल द उलमाए देवबंद पर दगा नक्श कदम बांदी रवान शी। रब्बुल आलमीन न दुआ गोयो च अल्लाह पाका दा कम कुरान और हदीस से मुंगस दकड़ला पदी बांदी मुंगत अमल कवलो तौफीक राकी और रब्बुल आलमीन दे ठोल मुसलमानान होता द रब्बुल आलमीन पर अहकामात बांदी अमल कवलो तौफीक राकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।